په نړۍ کې تر ټولو لومړی او اوږد سړک افغان پاچا جوړ کړی. دا سړک چې له کابل نیولې بیا تر پاکستان، هند او تر بنګال غځېدلی دی. چا رغولی؟ نور معلومات یې په دې ویډیو کې. دا سړک چې د جنوبي اسیا په سینه تیر شوی چې له کابل نیولې بیا تر اوسنی پاکستان، هند او تر بنګال غځېدلی دی چې په اوسنی وختونو کې ورته جی ټي روډ ویل کیږي. دا سړک افغان پاچا شیرشاه سوري جوړ کړی او د نړۍ په کچه لومړنی اوږد او لرغونی سړک یادېږي. جی ټي روډ ولې ورته وایي؟ کله چې په بریټانوي هند باندې بریټانیا حاکمه وه نو د شیرشاه سوري نوم یې ترې لرې کړ چې په خوا په سوري سړک باندې مشهور و. جی ټي روډ یې ورته انتخاب کړه. تر اوسه پنجابیان په همدغه نوم باندې یادوي. جی ټي روډ چې سلګونه کلونه وړاندې له بنګال تر کابل غځېدلی لا هم په 4 هیوادونو کې تر ټولو د ګڼې ګوڼې سړک دی او لا هم په ټولو هیوادونو کې اکثره وګړي یا سړک د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره کاروي. دا سړک د افغان پاچا شیرشاه سوري لخوا جوړ شوی او په نړۍ کې یو له پخوانیو لرغونو او خورا مهمو ترانسپورتي سړکونو څخه هم شمیرل کیږي. سوري یا پاچاهي یا هم نور نومونه چې په اوسنیو وختونو کې جی ټي روډ ورته ویل کیږي زرګونه کیلومتره اوږدوالی لري. دا سړک له پیړیو راهیسې د سوداګرۍ، لیږد رالېږد او کلتوري تبادلې لپاره کارول کیږي. د 14مې پیړۍ په اوږدو کې د ستر واکمن شیرشاه سوري لخوا جوړ شو. دغه سړک د هند د کلکتې ښار د افغانستان له کابل سره نښلوي. له بیلابیلو منظرو تیریږي او بیلابیلې سیمې او ټولنې سره نښلوي. سوري سړک د سوداګرۍ، کلتوري تبادلې او د مسافرت لپاره د اصلي لارې په توګه د جنوبي او مرکزي اسیا سیمې سره نښلوي. دا سړک د بیلابیلو تمدنونو د راکړې ورکړې او د امپراتوریو د واکمنۍ د پراختیا لپاره ډیر مهم و. د لارې په اوږدو کې کاروانسرایونه، بازارونه او مذهبي ځایونه شتون لري. د خلکو ترمنځ د کلتوري تبادلې او اقتصادي ودې سبب شوی دی. جی ټي روډ د مختلفو قومونو، ژبو او دودونو ترمنځ د یووالي او تعامل یو مهم پل هم ګڼل شوی دی. دا ویل کېږي چې د دې سړک ځینې نښې نښانې د عیسی علیه السلام له پیدایښت نه وړاندې هم شتون درلوده، خو د شیرشاه سوري د امپراتورۍ په وخت کې نوموړي دا سړک پراخه کړ. ان ځینې لیکوالان یې 12 متره او ځینې بیا تر 20 مترونو پورې پراخوالی یادوي. شیرخان یا شیرشاه سوري پلار حسن خان و چې د لوی خان لقب یې درلوده او د سلطان بهلول نږدې ملګری و. شیرشاه سوري چې اصلي نوم یې فرید خان و د پښتنو یو مشهور واکمن و چې د هند په لویه وچه یې د سوري امپراتورۍ بنسټ کېښوده. هغه په 1540 کې د مغول امپراتور همایون نه وروسته د هند واک ترلاسه کړ او د خپل واکمنۍ پر مهال ډیر مهم اصلاحات هم رامنځته کړل او تر اوسه پورې د هند، پاکستان، بنګال او افغانستان د تاریخ یو مشهوره او نومیالۍ څهره یادېږي او تر اوسه پورې تاریخونه د عدل، ځیرکتیا او د امپراتورۍ مدیریت د یوې بیلګې په توګه یادېږي او یادوي به یې.